نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل ان تؤمن بالله وملائکته، ستا به په الله تعالی باندې ایمان وي. الله باندې ایمان دا د عزیزانو د الله په وجود باندې چې الله شته، د الله په صفاتو باندې چې الله حی ذات دی، ژوندی دی، لا یموت، مرګ په هغه نه راځي، خالق دی، ټول کائنات پیدا کړي دي، قدیر دی، د قدرت والا دی، علیم دی، په هر څه باندې پوی دی. الله رب العالمین الاول والآخر والظاهر والباطن لا اله الا هو الحي القيوم، دا ټول صفتونو د الله تعالی باندې ایمان لرل. په دې ایمان لرل چې دا ټول کائنات الله پیدا کړي دي، په دې ایمان لرل چې دا زه څه کوم په ما باندې الله خبر دی، زما په زړه باندې خبر دی، علیم بذات الصدور دی، زه چې دعا غواړم زما خبرې اوري، زما فریاد اوري، په هر لحظه لحظه کې په ما باندې قادر دی. عام خلک صرف په الله باندې ایمان صرف دې ته وایي چې الله شته، په الله په وجود باندې تقریبا د دنیا ټول مذهبونه په متفق دي سوا د یو څو خلکو نه، دهرین ورته وایي. صحیح ایمان په الله باندې لرل چې هر وخت کې ستا نظر په الله تعالی باندې لګي، د الله سره د تعلق وي، د الله د کتاب سره د تعلق وي.